مقلدین پسینه باندې لاسونه تړي. پسینه باندې لاسونه تړل دا د مسلمانانو طریقه نه ده، بلکې دا د یهودو طریقه ده. بغیر مقلدین چې دې ته سنت وایي، نو مطلب یې دی چې دا د یهودو سنت دي. یهودو په پسینه باندې لاسونه تړل، مسلمانانو پسینه باندې چېرته لاسونه نه دي تړلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم مسلمانان ورونو، تاسو د دې صاحب خبرې واورېدلې چې منځ کې څوک په سینه باندې لاسونه ږدي، دا د یهودو طریقه کوي. نو العیاذ بالله د دې مولا په فتوا باندې د ټولو احنافو زنانه چې کوم دي هغه د یهودو په شان منځ کوي، ځکه زنانه په سینه باندې لاسونه ږدي په منځ کې. د دې صاحب اول فضیلت د دې چې په مونږ باندې فتوا ولګوي خپلې زنانې یهودیانې کړي. که چېرته دا وایي چې د زنانه منځ بدل دی، په هغې کې احادیث راغلي دي، نو جواب دا دی چې ته نرشه دغه احادیث ثابت کول. کوم احادیث چې راغلي د زنانو په منځ کې فرق هغه ټول ضعیف. نو یې به د خپلو زنانو لاسونه کته کوي او یې به دا د یهودو په شانې منځ کوي. العیاذ بالله دا د فتوا ده. دویمه خبره زموږ په دې مقطع کې د دې سړي خطاګانې راجمع کول چې تاسو ته د دې سړي علمي حیثیت معلوم شي. محترمو دې 440 منټه بیان کړی دی په دې مسله باندې، او په دې 440 منټو کې ستاسو څه ګمان دی چې دې به څونه خطاګانې کړي؟ تقریبا بغیر د تکرار نه 15 خطاګانې کړي دي. سبحان الله. بس تاسو څه ګمان دی چې آیا عالم داسې وي 440 منټه کې 15 خطاګانې کول او دعوه کوي چې دا نابغة العصر دی، د احنافو وکیل، نو دا دې تکړه شي کنځلې دې کوي کیسټو کې، موږ به د هغې په مقابل کې د دې خطاګانې علمي راوباسو. ستا سل کنځلې او زموږ یوه خطا رایستل ستا دا برابر نه دي. دا تاله مرګ دی که دې باندې ته پوهېږي. اما هر چې درېیمه مسله ده، د دې مسلې تحقیق او حقیقت چې لاسونه بره ایښوستل دا څنګه دي او کوز څنګه دي، دا به په بله مقطع کې بیانو مستقل، ځکه چې خبره ډېره اوږده نه شي په دې مقطع کې. او دغې صاحب چې کوم غرونه او هواګانې جوړې کړي دي د هغې حقیقت به مې واورو انشاءالله. اوس تاسو پام راوړم د دې خطاګانو ته. محترمو دا یې اوله خطا وه، دا وایي جوزي ورته وایي جوزي. د الله بنده دا دومره مشهور عالم دی، دا جوزي دی جوزي. او افسوس دا دی چې دا اکثر په اسماو کې خطا کېږي، نومونو کې خطا کېږي. یا به د علماو نومونه ګډوډ وي او یا به د غټو غټو کتابونو نومونه ګډوډ وي. د دې نه معلومیږي چې دا پوره تنبل دی عزتمندو. اوس دویمه خطا، امام احمد ابن حنبل ورته دا ګورئ دا وایي احمد ابن حنبل. حال دا چې احمد کلمه دا ممنوع من الصرف دی، هېڅکله په دې باندې کسره نشي راتللی. ګوره محترمو که څوک وایي چې لکه دا خو موږ داسې استعمالو نه، یو عام وخت کې زه خیر دی څه ګزاره به ورسره وشي. اما چې هر کله به داسې د مناظرې او د بحث په مقام کې باید چې احتیاط وشي. مثلا که څوک اوس دې ته داسې وایي چې رحیم الله، نو هر یو عوام به په دې باندې اعتراض وکړي چې هلکه د دې نوم هغه رحیم الله نه دی بلکې رحیم الله بدعتي دی. نو دا عالم دپاره لویه خطا ده. درېیمه خطا، باب صفت الصلاة. دلته دا صفت الصلاة دونه شد ورکوي، دومره ډېر شدونه یې د دې انسان سره. دلته دا صفت الصلاة وایي او حال لري اصل کې دا صفت الصلاة دی. باب صفت الصلاة شدونه ډېر خوښ دي، نو سم د شدونو مرض پې لګېدلی. سبحان الله ډېر زیات هر ځای کې به دا شدونه ډېر زیات ورکوي. اوس څلورمه خطا، باب الزاق المنكب بالمنكب. سبحان الله دا منکب وایي، منکب بالمنکب. حال دا منکب دی. دا دومره غټې خطاګانې دي عزتمندو چې علما په دې باندې پوهېږي. محترمو د هرې خطا تصحیح زه دلته نشم کولی ځکه خبره به ډېره اوږدېږي. نو دا ځوان دی رجوع کې کتابونو ته، کتابونو سره به دا اشنا شي، او که هلته هم پوه نه شو بیا دې د اهل حدیثو مدارسو ته راشي، نوې طالبي دې شروع کړي سره، نو هلته به انشاءالله پوره معلوماتو ته به وشي او بیا به نه خطا کېږي د الله په فضل سره. اوس پنځمه خطا، امام طحاوي رحمه الله. دا طحاوي نه د الله بنده، دا خو ستاسو مشهور عالم دی، حنفي عالم دی او ډېر کتابونه یې لیکلي دي. دا طحاوي دی، طحاوي. محترمو دا داسې خطاګانې دي، دا نومونه کې خطا کېږي. نو تاسو سوچ کوئ چې یو عالم وي او د خپلو علماو نومونه صحیح نشي ویلی، د کتابونو نومونه صحیح نشي ویلی، نو والله اعلم چې دا به نور افله څنګه وي. اوس شپږمه خطا، استاذ البخاري مصنف ابن ابي. استغفر الله. دا مصنف و عزتمندو، دا مشهور کتاب دی، مشهور دی. امام بخاري استاد لوی عالم تیر شوی دی. مصنف دی، مصنف ته مصنف وایي. زه نه پوهېږم چې په دې باندې کوم افت راغلی دی، دې کوم ځای کې دا درسونه ویلي دي، کومې مدرسې دا فارغه کړې دی. او داسې نه ده چې یو ځلې بار بار دا الفاظ، دا نومونه، دا خطاګانې بار بار تکراروي، بار بار په دې یوه مقطع کې دومره بار بار تکراروي. زه یو ځل بېرته سړی معاف کړي، دا چې 4 او 5 ځلې یو لفظ خطا وی، دا تا سره څوک باندې د الله بنده. اوس اوومه خطا، سنن ابي داود. اوس اتمه او نهمه خطا، حماد بن
دلته یو حماد ابن وی دا حمادو فکر حماد ابن دغه رنګي ابراهیم وی ابراهیم او حال دا ابراهیم دا مشهور ممنوع من الصرف د کتابونو کې دا ذکر کړي مثال کې ذکر کړي دی باندې هیڅ کله دا کسره نشي راتللی اوس لسمه خطا محمد ابن یوسف دلته هم محمد ابن دا خطا وی محمد ابن وی محترم په نمونه کې د خطاګانې ډېرې زیاتې دي دا یو څو مې ول راواغستلې او نور ول نه رالو ځکه د هغې حد نشته دی صرف اشاره مې ورته کوله چې د الله بنده ته ځان ته نابغة العصر وی نو باید چې خوله دې سمه خوځېږي اوس یې ولسمه خطا او دا خطا په قرآن کې ده او د دې نه معلومیږي چې قرآن هم ښه ګډوډ وی ففريقا كذبتم دلته وایي کذبتم الله دې ته هدایت وکړي د الله بنده تا باندې د هر څه نه مخکې دي چې اول د قرآن لفظي الفاظ هغه صحیح کړي د هغې تصحیح وکړي د دا الفاظیا باندې دا زی وی دا څومره لوی خطا ده عزتمندو په قرآن کې او بیا خاص کار داسې نابغه وي نابغة العصر وي او د احنافو وکیل هم وي دولسمه خطا دلته دا وایي امام طبراني او دا طبراني دی دا لوی عالم تیر شوی دی خو زه نه پوهېږم چې دا خوار دا په هوش کې لګېده که بې هوشۍ کې لګېدی دیارلسمه خطا يمينه على يده اليسرى دلته دا وایي يده دا ید دی ید بغیر د شد نه دا لفظ په قرآن کې هم دا بار بار تکرار شوی دی ونزع یده داسې نور هم ذکر شوی په حدیثو کې زه نه پوهېږم چې دا قرآن تلاوت کوي او که نه کوي اوس څوارلسمه خطا المعجم الكبير وظالمه ستا کومه خطا مونږ راټینګه کړو دا المعجم وایي دا مشهور کتاب دی همدغه امام طبراني کتاب دی المعجم الکبیر دی نه معجم الکبیر اوس شپاړسمه خطا يحيى بن معين ورته صدوق ویلی دی وظالمه صدوق نه دا صدوق دی ته ویلی شي دې نه دا معلومه شو چې دا ختم بل دی د حدیثو په علم کې ځکه دا مشهوره اصطلاح ده د علماو اوس ولسمه خطا دا حدیث په مسند زید دا مسند زید دی اتلسمه خطا اسماعیل ابن محمد الصفار احمد ابن منصور الرمادي دا اغل دلته سند وی اسماعیل ابن محمد دی دا اسماعیل ابن وی دا یو خطا شو اتلسمه نلسمه ورسره راغله چې دا احمدي دا مجرور وی دلته نو دغه نلسمه شوه اوس شلمه خطا ابن قدامه دلته ابن قدامه ته ولې مجرور وی دا بله خطا شو شلمه اوس یویشتمه او دا هم د هغې غلطیانو ده چې د عالم سره نه ښایي شنیعه غلطي ده نسائی جلد اول صفحه مسلمانانو دا نسائی نه دی دا النسائی دی النسائی امام نسائی ویوه یا النسائی ویوه نسائی مطلب دا چې دا د ښځو ملا او النسا دا یو ځي ته منصوب دی د ګوره دومره یو جاهل انسان د علماو په کتابونو د علماو په ځایونو باندې د سړی ورته حیران شي اوس درېشتمه خطا المعجم الكبير للطبراني دا مو له مخکې حساب کړی و عزتمندو لیکن ډېر په خوند وی نو ما تاسو هم د خوند والی ډېر ناشنا تر سره وی اصل کې المعجم الكبير للطبراني اوس یې پنځویشتمې خطا ته وښیي قوله على ذراعه دا ذراع ته زراع وی زراع د الله بنده بل څه ته وی او خدای خانې ته جوړي لکه څنګه خوله چې دې ورته جوړه ده دا ذراع دا ورته زراع وی اوس شپږویشتمه خطا تاسو دې عبارت ته وښیي وفي حديث وائل عن ابي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى د الله بنده امام النسائي دا لوی عالم تېر شوی دی په ګډوډو دې سر دی همدغه رنګې یده مخکې مو له مونږ ذکر کړی و اوس شپږویشتمه خطا فتاوى علماء حديث جلد تاسو واورئ عزتمند دا وایي فتاوه د الله بنده فتاوه نشته فتاوه دې ته ویلی شي فتاوه دا ستاسو به فتاوي او زموږ خو فتاوي دی الحمدلله او دا خبرې دا بار بار تکراروي ستاسو دا شک را نشي چې لکه یو ځل به خطا شوی مثال په طور دا ته زه یو ځل ذکر کوم د ده تکرار فتاوى علماء حديث جلد 3 صفحه 5 نبي او فتاوى سنايه ټوله خولې په فتاوه باندې هغه خوځېږي اوس اتیشتمه خطا ابن حبان د مبارک فرق دا ابن حبان وی او اصل کې دا ابن حبان دی حبان دا نوم دی د الله بنده ستا په سر نه خلاصېږي زه څه ووایم تا ته اوس نهشتمه خطا ابو حاتم د مبارک دا هم یو لوی عالم دی ابو حاتم د ده نوم دی دا ورته حاتم وی نو د ده پته نه لګي دا لوی شخصیت تېر شوی دی دا بله خطایي شوه دېرشمه به ذکر کړو نور یې زه هم ستړی کړمه او نور دی ول الله عمل شي سیء الحفظ ان رښتینې دی خو حافظه خرابوه نو رښتینې دی وایي حافظه خرابوه مونږ ویو هغه رښتینې و حافظه خرابوه ته رښتینې هم نه یې دروغجنې او حافظه دې هم خرابه ده دا سیء الحفظ وی د الله بنده سیء الحفظ دی
زه یو دېرشتمه به مو له ذکر کړو چې خفه نه شي ګیلې را نه شي. باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. وظالما تا ته منسوي والله تا ته هدایت وکړي. باب ما یستفتح به الصلاة ټول یې دلته دا چې دا خوار چې احادیث د خپلو طالبانو ته بیانوي نو دا به څه رقم معنی کوي ورته د دې جملې به معنی څنګه کوي نور احادیث به ورته په څه طریقه وایي الله خبر دی د دی نه. محترم دا د 30 منټو پورې ما واورېدو او ټول بیان یې 440 دی. د ما وعده کړې وه 15 بله جوړې کړم خو زه نور ستړی کړم یقینا د 20 مې هغه د 20 پورې راجمع کړې په 20 منټو کې 20 خطاګانې. محترمو د دې په خطاګانو کې یو دوه غالبا درې ما داسې راونیولې چې ابن قدامه دی ویلی دی دوه غالبا داسې د عدل او د انصاف خبره دا کوم ولو که دا خطا ده علمي لیکن عجم عام مونږ ټول مونږ همدغسې استعمالوو اکثر مونږ نه ویل کېږي ابن قدامه یا ابن عباس یا ابن ماجه ولو چې خطا ده لیکن عام مونږ کې مشهوره ده په وجه باندې دا ورته ماف شوه. اما لیکن دا نورې چې کومې دي دا د ماف کېدو نه دي بلکې بشانته د ګناه کبیره دي. ملا سړي دپاره داسې خطاګانې کول دا ګناه کبیره ده عزتمندو لغتن. او د دې ټولو راجمع کولو نه زموږ هدف یو څو خبرې اول عوامو ته پته ولګېږي چې دا عالم نه دی بلکې یو شین امي دی نو د دې په خبرو باندې تېروتل او ځان دوکه کول وي. دویم دا چې دې ته دا وښیو چې موږ ستا د هرې خبرې جواب نه کوو صرف دام درته وښودله چې ته دومره وزن لري او الحمدلله دا وطن یې درته ډکې د زمریانو نه. هغه شیخ امین الله حفظه الله چې ته پسې کنځلې کې دومره زمریان کرلي دي الله په فضل سره هر یو بدعتي ته لس رسېږي بلکې زیات او دغه ارمانونه او غوسې دا به ځان سره قبرونو ته ویسئ دا به پوره نه شي ځکه سره د دې نه چې هغه د داسې زمریانو روزنه کړې ده د هغې باوجود هغه دومره کتابونه لیکلي دي چې قیامته پورې به انشاءالله هغه چلېږي او نوی نسل به پیدا کوي په هغې سره. نو ستا خبرې او هغې پسې ردې بدې کنځلې ویل داسې دي لکه سپوږمۍ ته غفا کول د سپي. نو لهذا ستا دغه حیثیت دی ستا د هرې خبرې جواب موږ نشو کولی بلکې سبا له به هر یو لیونه راپاڅېږي او د هغې به موږ جواب کو دا ګرانېږي موږ ته خپل قیمتي وختونه په لیونو باندې موږ نشو خرابولی او تا ته ستا وزن ښودو چې ته دومره وزن لري او هم عوامو ته. بله مهمه خبره عوامو ته دا د عزتمندو چې دا سړی په دې خپل بیانونو کې یو دجل کوي یو طریقه کوي عوامو باندې اثر وکړي هغه دا دی چې دا سندونه وایي ټول ضعیف احادیث په یو درزا به خېږي چې به والي به ورکوي او زړه به شین شي او حال دا دی چې دې ته هېڅ ضرورت نشته. دا هغه وخت کې خلکو کول چې تدوین نه شوی د تدوین نه وروسته سندونه څوک هغه نه وایي مګر چې کله ضرورت راشي. وجه دا ده چې ټول احادیث الحمدلله د هغې کتب شته دی ارقام په هغې باندې شته دی دې ته څه ضرورت دی چې ته اوس سندونه دې درزا دی خېږي. مشکات والا ته ګوره څومره لوی عالم تېر شوی دی مشکات یې لیکلی دی سند یې پکې نه دی ویلی ځکه ضرورت ورته نشته حواله ورکړي چې بخاري او مسلم او فلان هغه نقل کړی دی. ابن حجر رحمه الله چې لوی شارح دی د بخاري او هغه بلوغ المرام چې لیکلی دی هغه کې سندونه نه دي لیکلي ځکه ضرورت نشته ارقام هلته شته دی. همدغه رنګې نور کتابونه دا د علماو طریقه ده. اما دغه خلک چې عوام دوکه کول په دې باندې مونږ پوهېږو نو غرض دا طریقه صرف دې لپاره کوي چې لکه عوام وایي چې دا خو ډېر حوالې ورکړي او احادیث یې ویله بلکې پکار دا ده چې صرف لانکې حدیث دی او دا صحیح دی نر دې شي داسې ووایي چې دا صحیح دی نو دا یو عامه یو تنبیه ما ورکړه. او بل عوامو ته مسلمانانو ته زیره دا ورکوم چې دې لوی انعام ښودلی دی 1 کروڑ روپۍ دي همدغه رنګې 1 لک یو ځای کې ښودلي دي دا به انشاءالله زه به تاسو تقسیموم ځکه د بدعتي پیسې زه نه هلم ټولې د خیراتونو او پردۍ هغه راټولې کړي د سقاتونو وي هغه وایي که دا مسایل ما ته چا ثابت له د لاسونه په سینه باندې بره یې خوستل 1 کروڑ روپۍ ورکوم د الله په فضل سره په بله مقطع کې به زه هغه ثابتوم او ورځئ به پیسې به دا 1 کروڑ د دی نه اخلي. خو زه نه پوهېږم چې دا سړی چېرته وزیر خزانه پاتې شوی دی لکه دومره پیسې خو ملا سړي سره نه وي ملا خو خو د کتاب سره کار وي او زه نه پوهېږم چې دا دومره پیسې دی چېرته پیدا کړي دي. هذا وبالله تعالی التوفیق.